قدرمنو مسلمانانو ورونو، په سورۃ بنی اسرائیل کې الله تعالی انسان ته حکم کوي چې په ځمکه باندې کله ګرځې نو تکبر مه کوه. ځکه چې الله تعالی وایي انسانه ته ځمکه نشي سیرې کولی او نه غره ته په اوږدوالي کې رسېدلی شي. تکبر زما عزتمند ورونو، د تکبر خپل مقصد دا دی چې د الله د حکم خلاف کول، دې ته تکبر وایي. په سورۃ البقره کې راځي 40 آیات دی. په سورۃ البقره کې الله تعالی وایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. الله تعالی وایي کله چې موږ حکم وکړو ملائکو ته چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، ملائکو سجده وکړه لیکن ابلیس سجده ونه کړه. ابا واستكبر وكان من الكافرين. الله تعالی وایي انکار وکړه، واستكبر او کبر وکړه، وكان من الكافرين. الله تعالی وایي وګرځید د کفارونو، یعنی دی الله د حکم نه انکار وکړه. الله تعالی وایي لاړ د کافرانو مرګره شو. نو مقصد مې دا دی زما عزتمند ورونو، تکبر دې ته وایي چې د الله د حکم خلاف وکړي، دې ته تکبر وایي. نو ځکه دلته الله تعالی دا خبره کوي په سورۃ بنی اسرائیل کې ولا تمشي فی الارض مرحا. الله تعالی وایي په ځمکه باندې مگر ز مرحن تکبر کوونکې تکبر مه کوه. د دې څه مقصد دی؟ د دې دا مقصد دی چې ژوند په خپلو خواهشاتو باندې مه تېروه. مثلا تکبر دې ته وایي چې انسان د الله عبادت ونه کړي، دې ته تکبر وایي. د مخلوق نه امداد وغواړي او د مخلوق په باره کې دا عقیده وساتي چې دې ته الله اختیارات ورکړي دي. نو زما عزتمند ورونو، دې انسان ته متکبر وایي په شریعت کې، ځکه چې د الله د حکم خلاف یې وکړ او شیطان هم د الله د حکم خلاف کړی و. ځکه الله تعالی وایي دې تکبر وکړي. ولا تمشي، الله تعالی وایي مگر ځه فی الارض په ځمکه کې مرحن تکبر کوونکې، یعنی هر هغه انسان چې د الله د حکم نه مخ اړي اعراض کوي دې ته متکبر وایي په شریعت کې. دې ته متکبر نه وایي چې یو انسان ته الله تعالی مال او دولت ورکړي، ښه کور جوړ کړی دی، انسان ښه موټر کې ګرځي، ښه لباس اغوندي، ښه مصرف کوي، خو د الله د حکم مطابق، دې ته تکبر نه وایي، دې ته متکبر نه وایي په شریعت کې. متکبر چاته وایي چې د الله د حکم نه مخ واړي، دې ته متکبر وایي. لکه څنګه چې د ابلیس په باره کې الله تعالی وایي په سورۃ اعراف کې الله تعالی ورته وایي قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك. اے ابلیس ته څه شي منع کړی کله چې ما درته حکم وکړ چې سجده وکړه آدم علیه السلام ته، تا ولې سجده ونه کړې؟ کم شي ته منع کړی؟ نو ابلیس په جواب کې وایي قال انا خیر منه. قال ابلیس ویل انا خیر منه، زه د دې نه بهترم. چانه آدم علیه السلام نه بهترم. د الله د حکم په مقابل کې خپل عقل مخ کې وایي زه د آدم علیه السلام نه بهترم. خلقتنی من نار وخلقته من طین. زه د اور نه پیدا کړم او دا د څه نه پیدا کړم؟ د خټې نه پیدا کړم. نو زما عزتمند ورونو، مقصد دا دی د الله د حکم په مقابل کې خپل عقل مخکې کول، دې ته کم انسان وایي، دې ته متکبر وایي. موجوده زمانه کې داسې ډېر خلک دي زما عزتمند ورونو چې کله هغوی ته د الله حکم څوک بیان کړي چې دا عمل په دې طریقې باندې وکړي،
واده په دې طریقې باندې وکړه، مړې په دې طریقې باندې خخ کړ، عقیقه په دې طریقې باندې وکړه، نو هغه په مقابل کې خپل عقل مخکې کوي. یار و ضرورت دی دې کارونو ته، اوس څه دی ضرورت دی. نو زما عزتمند ورونو ابلیس چې الله تعالی تباہ او برباد کړ، الله ذلیله که وجه دا وه چې د الله د حکم په مقابل کې خپل عقل مخکې کوي. الله تعالی وی ولا تمشي فی الارض مرحا، مگر ز الله تعالی وی پزمکه باندې تکبر کوونکې، انک یقینا ته چې لن تخرق الارض، الله تعالی وی ته نشي سیر کولای زمکه، ولن تبلغ الجبال طولا، الله تعالی وی نه رسیدلی شي غرونو ته په اوږدوالي باندې. که هر څومره تکبر پزمکه باندې وکې او په خپلو خواهشاتو باندې ژوند تیر کې او دنیا کې د الله د حکم نه مخ وګرځې، الله تعالی وی ته زمکه نشي سیر کولی. خلق الانسان ضعیف، الله تعالی انسان څنګه پیدا کړی دی؟ کمزور پیدا کړی. الله تعالی وایي که هر څومره مال دولت در سره کله یو ملک ته ځې، کله بل ملک ته ځې، سفرونه کې، کله په تیارو کې سفرونه کې، کله په ضد زری کې ګرځې، کله یو ملک ته ځې، کله بل ملک ته ځې، خپل خواهشات پوره کې، الله تعالی وایي ته ځمکه نشي سیر کولی. دې ته تکبر وایي. تکبر څه ته وایي؟ خپل خواهشات پوره کول. واده د نبی په طریقې باندې نه کول، دا متکبر دی. دی واده طریقه څنګه ده؟ دی واده طریقه زما عزتمند ورونو، ناوې به کور ته پټه راولې او سبا به د ولیمې ډوډۍ ورکړي، دې ته وایي د سنت طریقه. او که څوک د دې طریقې خلاف باندې واده کوي، مثلا اول ډوډۍ په هوټل کې ورکوي او بیا د هغه هندوانو طریقې کوي، هلک و جنۍ سره درولي او خلک یې عکسونه اخلي، داسې د نارینه او د ښځو په منځ کې پرده نه وي په هوټل کې، نو زما عزتمند ورونو دې انسان ته متکبر وي. دې ته څه وایي؟ او کله چې څوک د الله حکم ورته بیان کړي چې دا عمل مه کوه، دا د شریعت خلاف دی، وایي دې ته ضرورت دی. دې ته څه دی؟ ابلیس هم دا عقل خپل مخکې کې د الله په مقابل کې. الله ورته وایي سجده وکړه آدم علیه السلام ته، دا ورته څه وایي؟ وایي الله زه د دې نه بهتر یم، زه د دې اور نه پیدا کړی یم او دا د خټې نه پیدا کړی. الله تعالی څه وایي؟ وکانه من الکافرین، الله تعالی وایي لاړه تباه او برباد شو. نو زما عزتمند ورونو د الله او د رسول د حکم مقابل کې خپل عقل مخکې کول، زما عزتمند ورونو دا تباہی ده. دا څه شی دی؟ دا تباہی ده. الله تعالی وی ولا تمشي فی الارض مرحا، مگر ز پزمکه باندې الله تعالی وی تکبر کوونکې، انک یقینا ته لن تخرق الارض، الله تعالی وی هیڅ کله نشي سیر کولای زمکه. دالن چې کله په مضارع باندې داخل شي مستقبل نه فکې تاکید پکې. الله تعالی وی لن تخرق الارض، هیڅ کله الله تعالی وی زمکه نشي سیر کولای. که هر څومره الله تعالی وی په دې تیارو کې وګرځي او په دې زمکه کې الله تعالی وی دا موټر در پس رواني او الله د طلب قدرت هم درکړي، یو څو کسان در پس رواني او د الله د حکم خلاف کې د الله قانون نه نافذه، الله تعالی وي زمکه نشي سیر کولای. څه نشي کولای؟ زمکه الله تعالی وي نشي سیر کولای. ولن تبلغ، الله تعالی وي هیڅ کله نشي رسیدلی الجبال طولا، الله تعالی وي غرونو ته پوږدوالی نشي رسیدلی. که هر څومره ته وایي چې زما نظام به زما حکومت به خو د الله د قانون خلاف دی وکړه، الله تعالی وي ستا الله تعالی وی غره ته په اوږدوالي نشي رسېدلی. زما عزتمند ورونو د الله کتاب کې شک دی، د الله خبره کې شک نشته. ډېر یو ښایسته کلام الله نازل کړی. الله تعالی وی ولن تبلغ الجبال طولا، دالن بیا په مضارع باندې داخل دی، د دې معنا څه ده؟ مستقبل نه فکې تاکید پکې دی. الله تعالی وی ولن تبلغ الجبال طولا، هیڅ کله الله تعالی وی چې ځان هر څومره اوږد کې، هر څومره الله تعالی وی ځان ته زورور وی، لښکر در سره، مال او دولت در سره، چوکۍ در سره، خو د الله کتاب چې نافذ نه کړي، د الله قانون نافذ نه کړي، الله تعالی وی څه دې کومه؟ داسې دې ذلیله کومه لکه شیطان چې الله ذلیله. شیطان څه کړي و؟ خو د الله د حکم خلاف یې کړی و. هر څوک چې د الله د حکم خلاف کوي زما عزتمند ورونو انجام یې څه دی؟ انجام یې د ابلیس دی. زما عزتمند ورونو په سورت یوسف کې راځي الله تعالی وایي ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. مقصد مې زما عزتمند ورونو په تکبر کې دی. مقصد مې څه کې دی؟ تکبر چاته وایي چې د الله بندګي ونه کړي. تکبر چاته وایي چې په خپلو خواهشاتو باندې ژوند تېري.
تکبر چاته وای چې د الله د حکم نه مخ واړي. نو دغه څوک چې مشرکی شرک کوي کافر دي تم سوی په شریعت کې دا متکبر دی. الله تعالی وای دغه خلق چې د الله نه غیر د مخلوق بندگی کوي دا دربارونو ته ځي او د دینه امداد غواړي. دا د اولاد د پاره دی، دا د سترګو د پاره دی، دا د غوږونو د پاره دی، دا د لیوانو د پاره دی، دا د اولاد د پاره دی، دا مثلا د بادو د پاره دی، دا د زیری د پاره دی. د په شریعت کې سوی متکبرین ورته وي. څورته وي الله دې ته اختیارات ورکړي دي، الله دې ته اختیارات نه دی ورکړي. او الله دا فیصله کړی دا چې چا عبادت وکړي د الله عبادت وکړي. الله تعالی وای ما تعبدون من دونه، الله تعالی وای د عبادت نه کوي. ما یعبدون من دونه د قاری صاحب کما تعبدون دي، ما تعبدون من دونه الله تعالی وای تاسو عبادت نه کوي بغیر د الله نه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. تشد نمونه عبادت کوي. الله سوي تشد نمونه عبادت کوي. دا نمونه دي کنه دي، دا محتلام بابا دی، دا میالی صاحب دی، دا شیر دو شمشیره دی، دا گردی غوث دی، دا دربار سخی جان دی، دا سه دربارونه ډیر دي. الله تعالی وای تشد نمونه عبادت کوي. دي سه عبادت کوي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. دا نمونه چای خېدي الله تعالی وای دا تاسو یې خېدي، دا نمونه چای خې تاسو او تاسو بلرونو دا نمونه یې. ما انزل الله بها من سلطان. الله تعالی وای ما په دې باندې څه دلیل نه نازل کړی چې ته د دې عبادت وکړه. د غیر الله نه امداد غوښتل دا څه دی؟ د غیر الله عبادت دی. نما عزتمن درونو دې ته متکبر. اصل متکبر شاته وای چې د الله د حکم خلاف کوي، د الله بندگی نه کوي، الله تعجزی نه کوي. امداد کوون کې الله دی، اولاد ورکون کې څوک دی؟ الله دی. او دا عقیده ساتي چې د پلانې بابا د اولاد لپاره وای مونږ خو دې نه غواړو. خلک سوي وای مونږ خو دې نه غواړو، دا اولیاء دي، دا سدي، دا وی اولیاء دي. نما عزتمن درونو په سورته کاف کې راځي. سورته کاف کې الله تعالی د اولیاء ذکر کوي. اصحاب کاف دا سو دا اولیاء دی. الله په کتاب باندې ثابت دي چې دا اولیاء، لیکن خپل ځان ته څه فائدہ ورسوله. نو زما عزتمن درونو اول خود دې د ولایت څه ثبوت نشته. ثبوت شته څوک ثابتول شي چې دا اولیاء دي. کبل فرض اولیاء می عالم الغیب څوک دی؟ الله دی. کبل فرض دا اولیاء می چاته څه فائدہ نشي ورکول. زګه چې اصحاب کاف قران کریم نه ثابت دي چې الله تعالی وی دا اولیاء دي، لیکن خپل ځان نه ضرر نشي لري کول. د وخت حکومت نه دی لار الفغار کې نه نوته دی که څه فائدہ ورکول شي خپل نفس ته به رسول. نو مقصد مې دا د زما عزت مندورونو اول خود دی په ولایت باندې ثبوت نشته. او کبیا بل فرض د اولیاء می چاته اختیار نشته چې چاته نفع ورسي، اختیار نشته چې چاته ضرر ورسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین اوچت مرتبه والا انسان الله پیدا کړی نه پیدا کړی او نه به الله پیدا کی. الله تعالی سوی پیغمبر علیہ السلام ته قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا. الله تعالی وی ته اعلان وکړي خلکو لا املك ذ اختیارات نه لرم لنفسي خپل نفس د پاره ضرا ولا نفع، نخپل ځان نظر لري کولای شم، نخپل نفس فائدہ ور کولای شم. نو چې د الله رسول اختیارات نه لري بل چا سره بدای اختیارات دي. نما عزت مندورونو الله دې مون خپل کتاب باندې کوي. په سورته مؤمن کې راځي تقریبا 30 نمبر آیات ده. التم الله تعالی د متکبرینو ذکر کوي. 15 آیات ده، 15 آیات ده غالبا 15 آیات ده. الله تعالی وی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. امداد کے ان کے سوک دے اللہ دی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله تعالی وی زمانه امداد وغواړي،
امداد کوونکی څوک دی؟ الله دی. د دې آیات مقصد دا دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تعالی هغه کسان چې تکبر کوي، ان الذين يستكبرون سګي تکبر کوي عن عبادتي دی الله دی عبادت نه. تکبر سمانا دی الله عبادت نه کوي، رزق الله ورکوي، دا ساقي د ساتي. یار وی پلانې پیر بابا چې د پیر صاحب رسیدلې دی وي چې یو د پیر سپلای در سره بس رزق به څنګه پراخه وي. پیر د رزق د پر مقرر کړی څه شي د پاره دا و زما عزتمند ورونو د مخلوق عبادت دی. رازق څوک دی؟ الله نه غیر څوک د رزق اختیارات لري. دا سه اولاد ورکون کې څوک دی؟ الله تعالی وی هغه کسان چې زما د عبادت نه مخړ یعنی تکبر کوي زر دې چې الله تعالی وی دی داخل کما جهنم. چیرته به داخل کم؟ جهنم ته الله تعالی وی دی نه نوځي. ان الذين يقينا ها کسان یستكبرون چې دی تکبر کوي. تکبر مو پیژان د تکبر څه ته وی؟ دی الله او دی رسول خلاف کول دی ته متکبر وي. من مخکې دا خبره ذکر کړم. متکبر دی ته نه وای چې خلی باسه غوسه، متکبر دی ته نه وای چې خم موبایل ورسره، متکبر دی ته نه وای چې خ کور جوړ کړي، متکبر دی ته نه وای چې خ مال او دولت ورسره دی الله په لار کې مصرفي. دی ته متکبر نه وای. متکبر چاته وای؟ څوک چې دی الله حکم خلاف کوي. دی الله حکم خلاف چا کړو؟ ابلیس کړو. الله تعالی سوی ابا واستكبر انکار او تکبر. دلته الله تعالی و یستكبرون چې څوک تکبر کوي. تکبر سمانا چې د الله بندگی نه کوي، د الله نه امداد نه غواړي، الله رازق نه غني، الله متصرف نه غني، الله حاکم نه غني. کم طرف ترجو کوي؟ مخلوق طرف ته. الله تعالی و زر دې چې دوی په جهنم ته داخل شي. دا فیصله یې چا ده؟ دی الله. ان الذين الله تعالی یقینا حق کسان دا ان د تاکید د پاره دي یستكبرون چې د تکبر کوي ان عبادتي دی الله دی عبادت نه. ان عبادتي سمان الله تعالی چې زما دی عبادت نه دا یې متکلم ده. سيدخلون الله تعالی زر ده دی بداخل شي جهنم جهنم ته داخرین. الله تعالی ذلیلا څنګه به داخل کما الله دې داسې حالت نه موږ وسالي. نو زما عزتمند ورونو تکبر څه ته وایي؟ تکبر اصل دی الله د حکم خلاف ته وي. تکبر څه ته وي؟ تکبر او پیژنې زما عزتمند ورونو تکبر چاته وي؟ دی الله د حکم خلاف ته. یو سره مثلا مړې خاخې خدا مړې د نبی په طریقې نه خاخې دې ته متکبر وي. دا درې مې ورځ پورې خیراتونه په شریعت کې شته. دا د الله رسول نه ثابت دي، د صحابه کرامو نه ثابت دي. اوس خلک سوي وي دې ته ضرورت دی. خلک سوي ضرورت دی. نو دا وعده دی کدا مړې دی ته خو د واده او د مړي فرق هم نه کې. زما عزتمند ورونو ولیمه خو په واده کې ده. ولیمه په څه کې ده؟ په واده کې ده چې یو څه د خپل وس مطابق پسه حلال کا غویا حلال کا. په واده کې څومره قدرت چې الله درکړي. نو په مړي کې خدا طریقه نشته. دا طریقه شته. نو زما عزتمند ورونو دې انسان ته متکبر وایي. په شری کوم انسان ته وایي؟ خبره پوهیږي کنه پوهیږي؟ د شیخ صاحب خبره موږ هم ستړي کړو او تاسو نه پوهیږي. پوهیږي کنه پوهیږي؟ زما عزتمند ورونو متکبر چاته وای چې د الله د حکم خلاف وکي. اوس دغه طریقه د الله رسول نه ثابت نه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، د صحابه کرامو نه ثابت نه ده او خلک کوي. وای دا ضرورت دی. زما عزتمند ورونو ضرورت خو ډیر کارونو ته دی. کوم ضرورت ته وګورو بیا خو د الله دین شاته شو، بیا خو زمون خواهشات بیا خو نه پوره کیږي. خو د الله یو دین دی. زما عزتمند ورونو د الله په دین کې سختی نشته، د الله په دین کې آسانواله. دا چې خلک دي زما عزتمند ورونو کله چې کور کې څوک مړ شي بیا غزي په سود باندې پیسې اخلي، بیا خیرات. دا خیرات فرض دی که واجب دی که سنت دی که نفل دی؟ دونه به تاسو معلومات کیږي کنه کیږي؟ خیرات فرض دی نه دی، واجب دی نه دی، سنت دی نه دی، دا نفل دی. زما عزتمند نفل څه مقصد دی؟ نفل کړي خیرات دی وکړه ثواب شته، خو هغه به امنیت به صحیح چې د الله د رضا لپاره کوم د رسم او رواج لپاره بنئ. د څه شي لپاره وي؟ د الله د رضا لپاره. او درې ورځې نه بعد وي ورځ به ورته نه تعینې. داسې بنوي چې دا جمعګي ده، دا سلوختی ده، دا کلیزه ده. کچیرته دا ورځ وټاکلې بیا هم ستا عمل د شریعت خلاف. دا یو بنیاد کې خود د بدعاتو لپاره. دا نقشه په شریعت کې نشته. خیرات هر وخت کولای شي. بعضی خلکو ته چې دا خبره وکړي چې دا مړی نه وروسته خیرات کول نشته، بیا وایي سوی وایي خیراتونه دی نه مني. زما عزتمند ورونو خیرات په خپل ځای باندې وکړه.
چیرته وکړه په خپل ځای باندې. خیرات د پاره الله او رسول وخت نه دی تعین کړي. ته چې د خیرات د پاره وخت تعینې دا د الله او د رسول حکم خلاف دي که منل دي؟ زما عزتمند ورونو په دین کې بهترین عمل څه دی؟ اذان دی. اذان څه دی؟ دا یو بهترین عمل دی که نه دی؟ د اختر په ورځ د الله رسول صلی الله علیه وسلم اذان کړی دی؟ کړی دی؟ نه دی کړی. اوس کته چې دا یو بهترین عمل دی چې اختر په ورځ باندې وکي، نو دا د الله رسول خلاف وکړه که د الله د رسول منل دی وکړه؟ نو زما عزتمند ورونو اذان چې نشي کولای د الله د رسول نه ثابت نه دی په اختر ورځ باندې. نو داسې زما عزتمند ورونو الله او د رسول نه دا خبره ثابت نه ده چې ته خیرات د پاره وخت تعین. داسې دا درود څومره فضیلت لري، فضیلت لري که نه لري؟ اللهم صل علی محمد دا په مانځه کې مونږ وایو، دا څومره فضیلت لري. د دې فضیلت به علماو نه تاسو اورېدلې. الله وایي یو کرت چې څوک په پیغمبر علیه السلام باندې درود وایي صلی الله علیه وسلم، الله وایي لس رحمتونه پې نازلوم. نو زما عزتمند ورونو کله چې څلور رکعتي مونځ او قیدې ته من کینو، د هغې نه بعد چې درود ووایو سجده ساوی در باندې لازمیږي که نه لازمیږي؟ دا د خیر الفاظ دي که نه؟ خو دلته دا ځای د دې نه دی، دلته څه دی؟ نو مقصد مې دا دی زما عزتمند ورونو خیرات د مړي نه وروسته کول نشته. 3 ورځو پورې دا منع راغلی ده په شریعت کې. او څوک چې کوي او هغه دا وایي چې ضرورت دی میلمانه راغلي د لرو ځایونو نه، نو زما عزتمند ورونو دې ته تکبر وایي، دې ته څه وایي؟ دې ته متکبر وایي. دې د الله د حکم خلاف وو. زما عزتمند ورونو په کار دا دی چې هغه خلک چې دلته په دې کور کې پاتې کېږي هغوی دې څه وکړي؟ ځان سره د ډوډۍ هم راوړي، ځان سره د ترکاري هم راوړي چې بیا پاتې کېږي چې دا زما خپل دی، بیا دې دلته اوسېږي. چې کور والا یې مخوري او دی مخ. دا اوس همدردي ده که نه ده په شریعت؟ دا همدردي نه ده زما عزتمند ورونو چې دلته هفتې 10 ورځې پروت او بیا په دې کور والا باندې دا دونه مجبوره کړي چې دا د شریعت خلاف. نو اصل خبره زما عزتمند ورونو اوږده شوه، خو خبره زموږ مقصد دا دی چې هر انسان چې هغه د الله د حکم خلاف کوي دې ته په شریعت کې څه وایي؟ دې ته متکبر وایي. الله تعالی وایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. څوک چې الله تعالی وایي زما د عبادت نه مخ اړوي، چا د عبادت نه؟ د الله د عبادت نه. زما عزتمند ورونو د الله نه امداد غوښتل دا د الله عبادت دا څه دی؟ دا د الله عبادت دی. کته اوس د غیر الله نه امداد غواړي دا د الله د عبادت نه د مخ وګرځي. الله وایي زر دی چې دا به چېرته داخل کړم؟ دا به جهنم ته داخل کړم. داسې زما عزتمند ورونو په سورت فاطر کې راځي، تقریبا 14 آیات دی غالبا. دا آیاتونه په ذهن کې وساتئ، دا د الله په وحدانیت باندې دلایل دي. الله تعالی وی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر 14 آیات دی. زما عزتمند ورونو دا خلک چې زی د قبرونو نه امداد غواړي او د قبرونو ته چغې وهي، یا خلک وایي لویه ځوانه راورسېږي، خلک وایي پیر بابا راورسېږي، غوث اعظم راورسېږي. د دې عقیده دا یي که نه چې مړي اوري؟ همدا عقیدې باندې اواز کوي که په بلې عقیدې باندې؟ په همدغې عقیدې باندې چې مړي اوري. او دې آیات کې تاسو سوچ و فکر وکړئ. الله تعالی وایي وان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الله تعالی وایي که ته دې دربارونو ته هر څومره چغې وهې، دې مړو ته الله وایي هر څومره چغې وهې، لا يسمعوا دعاءكم. الله وایي ستا غږ نه اوري. څوک وایي؟ او د الله په خبره کې شک شته؟ الله وایي ځان مه ستړی کوه، دی نه اوري. الله څه وایي؟ ځان مه ستړی کوه، د چا نه امداد وغواړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام راغلل، وایي د الله رسوله دا زمونږ رب لرې دی که نږدې دی؟ که لرې چې موږ چغې ورته ووهو، که نږدې په آرام سره ورته آواز وکړو. الله تعالی په سورت بقره کې څه وایي؟ الله تعالی وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آیات همداسې دی قاری صاحب. الله تعالی وایي کله چې زما بندگان تا نه پوښتنه کوي چې الله چیرته دی، نو ته ورته څه ووایه؟ فإني قریب، الله نږدې دی. نو چې الله نږدې دی نو چغې وهلو ته ضرورت شته؟ الله خو ستا د زړه د وسوسونو هم خبر دی. الله څه دی؟ ستا د زړه د وسوسونو هم خبر دی. الله تعالی وایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید. الله تعالی وایي د شارک رګ نه درته ډېر نږدې یم. خو دا شارک رګ چیرته دی؟ ګوره دې ځای کې دی، په دې سټ کې دی. او الله تعالی وایي د دې نه هم زه تا ته نږدې یم. نو مقصد مې دا دی زما عزتمند ورونو امداد په چا نه غواړو؟
دی الله نه بغواړه. صحت ورکوونکی څوک دی؟ اولاد ورکوونکی څوک دی؟ عالم الغیب څوک دی؟ برکت اچوونکی څوک دی؟ خلق روان دي پیر صاحب ته وایي دا چې دی برکت د پاره دی. پیر صاحب مبارک صاحب دی. پیر څه دی؟ مبارک صاحب دی. او الله تعالی څه وایي سورۃ ملک کې تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر. الله تعالی وایي برکت اچوونکی هغه ذات دی چې بادشاہي دی هغه په لاس کې د دې ځمکې او د اسمانونو نظام چا په لاس کې د دې تصرف څوک کوي؟ دا مخلوق چا پیدا کړي؟ رزق ورته څوک ورکوي؟ وما من دابة الا على الله رزقها. الله تعالی وایي نشته یو زنده سر رزق ورته څوک ورکوي؟ او خلک چاته روان دي؟ دې ته زما عزتمند ورونو متکبر وایي، دې ته شرک وایي چې د الله سره د څوک شریک مخلوق دی د الله سره شریک. الله وایي رزق زه ورکوم، مته نه چې دا پیر صاحب د تتاویز ولي چې رزق به دې پراخه شي. زما عزتمند ورونو برکت اچولو والا څوک دی؟ الله دی. الله تعالی وایي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. کچیرته الله تعالی وایي تاسو د دې مړو نه غواړئ، د دې دربارونو نه غواړئ، دوی ته چیغې وهئ، دی الله تعالی وایي ستا آواز نه اوري. څوک وایي؟ الله وایي ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الله تعالی وایي که بالفرض تا په عقیدې باندې وایي اورېځه. الله څه وایي؟ که بالفرض وایي اوري ته وایي چې اوري. الله تعالی وایي که بالفرض وایي اوري ما استجابوا لكم جواب نشي درکولی. ستا خدا عقیده ده الله تعالی وایي چې دی اوري. اول خو الله تعالی وایي دی نه اوري. که ته وایي چې اوري الله تعالی وایي که وایي اوري تا ته جواب نشي درکولی. خبره پوهېږي انشاءالله. الله تعالی وایي و یوم القیامت یکفرون بشرککم. او د قیامت په ورځ به الله تعالی وایي ستا د شرک نه انکار کوي. ته به وایې چې پلانې بابا ما ته دنیا کې مې درته آوازونه کړي، نن خو موږ د الله د عذاب نه خلاص کړو، نن خو زموږ دپاره سفارش وکړه. هغه به څه وایي چې زه خو ستا د بلنې نه خبر نه وم، ستا د شرک نه به څه کوي؟ انکار به کوي. هغه به یو نیک انسان هغه به ولی، تا به ورته دنیا کې چیغې وهلي، د قیامت په ورځ به درته څه وایي چې تا چیغې وهلې ما خو اورېدلې نه دي. تا دا عقیده ساتله چې زه متصرف یم او زه به ستا سفارش وکړم، زه اختیارات نه لرم. ستا د شرک نه به څه وکړي؟ انکار به وکړي د قیامت په ورځ باندې. ولا ينبئك مثل خبیر. الله تعالی وایي داسې خبر بل ذات درته درکولی هم نشي. د الله خبره کې شک شته؟ زما عزتمند ورونو د الله کتاب خو ډېر خوږ کتاب دی. وخت کم دی، انشاءالله بلې جمعې ته به بیا انشاءالله په دې موضوع باندې نور هم